نن وګوره ستا د ملک نه څه جوړ دي، مرکز ته دې وګوره، صوبو ته دې وګوره، جګړه په څه ده؟ په څه جګړه ده؟ د ځان کپرې وچیچئ، د ځان کپرې وچیچئ، د ځان په غوښو اخته شئ. جګړه په څه ده؟ جګړه په دې ده د دې غټو سنډاګانو چې ته کوش او ټټو ماله راکړه، که په بل څه ده؟ اوس عوامو ته وګوره چې د خدای قهر هم راګیر کا، خو په ارام کښېنئ نو په ټټو به څوک سورېږي او لاندې متیازو ته خوله چا نیولې ده. په ارام کښېنئ چېرته که و د شاخی تاخی زامن. نن به بیا ګورئ صاحبه داسې به دا قوم ګډي، داسې به ګډېږي چې پناه په خدای. او جګړه په څه ده؟ مړي نه دي شوي، ملک نه دی وران، آسماني تندر نه دی راغورځېدلی، خو جګړه په دې ده چې وروره ته پرې ډېر سور شوې لکه کوشه او چې زه پرې سور شوم. معامله د هغه اجړاګانو د لال خان ده، یو اجړا وایي زه په دې لال خان سورېږم او بل وایي زه پرې سورېږم. پاکستان چې دی د اجړاګانو لال خان دی، لال خان د لرګي یو مولی دی، په هغې د اجړاګان سورېږي. نو پاکستان د اجړاګانو مولی دی، صاحب یو اجړا وایي زه پرې سورېږم کښېنمه او بل وایي چې زه پرې کښېنمه. جګړه په دغې ده. جګړه په دین نه ده، په اسلام نه ده، په مذهب نه ده، په غریب نه ده، په قومي حقوقو نه ده. هیڅ جګړه په دغه ده، په لال خان چې او یو وایي زه پرې کښېنم بل وایي زه پرې کښېنم. کني تاسو د خدای او دا روجه ووایي چې کور ته لاړ شئ چې سوچ وکئ چې په بل شي جګړه شته. په لال خان جګړه خدای ته وګورئ. په دې ملک رحم وکئ، په دې ملک کرم وکئ. د خدای ارادې دې ملک ته ښې نه دي.